أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. سورة الانفال 9 نمبر آیات تے. مخی آیاتونو اللہ رب العالمین بعض قوانین د جهاد و د قتال ذکر کول. دیتی کریمه کی بم اللہ رب العالمین یو ناشنا قانون ذکر کی د پاره د مجاهد. غدا د چې مجاهد کې باید تقوا موجود وي. مجاهد باید تقوا د ځان سره کلکه ونیسي ترڅو پورې الله رب العالمین د سره دغه په وجه باندې مرسته او امداد او کومک وکړي. کله چې د انسان سره تقوا موجوده وي الله رب العالمین به فتح ورکړي. د دشمنانو د مکرونو د کیدونو دارنګه د چلونو نه به امن کې کوي. یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو چې ایمان راوړی ان تتقوا الله که وویریږئ د الله نه یجعل لکم درب کی تاسی تا فرقانا فتحا به اللہ رب العالمین تاسی تا در کی تاس کی تقوی راغنا ویکفر او لری بکی عنکم ستاسی نسیئاتکم گناہون استاسی ویغفر لکم و بخنبو کی تاسی تا واللہ ذو الفضل العظیم. واللہ واللہ تعالی ذو الفضل خاوند فضل دے العظیم لوی فضل والا ذات دے اللہ رب العالمین. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ. آیت کریمه کې اوس الله رب العالمین هغه اثر د تقوا ذکر کی. کله چې انسان کې تقوا موجوده وي الله رب العالمین به دا انسان د کفارو د مکرونو د چلونو فریبونو نه ساتي. لکه څرنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم بارکی د مشرکانو اراده کړې و چې هغه ووژني یا وتړي بندي کړي الله رب العالمین د نجات ورکړلو. وَإِذْ يَمْكُرُ او کله چې چل جوړولو بکستا بارک الذین هغه کسانو کفرو چې کفر یې کړی لیثبتوک دې دپاره چې تا وتړي ودې تړي او بندي دي کړي او یقتلوک یا ووژني تا لره او یخرجوک یا وباسي تا لره د خپل وطن او د خپل کلي نه دې وباسي. ویمکرون او چلونه جوړی دوی ویمکر الله او تدبیر جوړی الله تعالی. والله خیر الماکرین والله الله تعالی خیر الماکرین غره تدبیر جوړونکو نه دی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا. د آیت نه وروسته اوس الله رب العالمین هغه اثرات د نشتوالي د تقوا ذکر کوي. کوم انسان کې چې تقوا نه نو هغه کې څه اثرات وي نو اوس الله رب العالمین دغه تفصیلات ذکر کوي. او دا زجرون هم د مشرکانو ته او اثرات د عدم تقوا دي. کله چې تقوا نه دا اثرات به وي د الله رب العالمین د آیاتونو نه انکار کول حق ته غاړه نه کېښودل او داسې نور مختلف اثرات به انسان کې راځي. وَإِذَا تُتْلَى او کله چې لوستلی کېږي علیهم په دوی باندې آیاتونه زمونږ قالوا وایي دوی قد سمعنا یقینا واورېدل مونږ لو نشاء کو غواړو مونږ لقلنا خامخا وبوایو مثل هذا په شان ته دې کتاب. دوی به ویلې خاص طور په مشرکانو کې بعضې خلکو لکه نضر ابن حارث او داسې نور که مونږ وغواړو د قرآن په شان ته مونږ هم جوړولی شو داسې قرآن به ورته مونږ هم راوړو. ان هذا نه دی دا قرآن کریم الا مگر اساطیر الاولین قصې دي د پخوانو خلکو. دا د پخوانو خلکو قصې دي. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ. دا اوس بل اثر د عدم تقوا او زجر دی او زورونه د منکرینو ته. او حاصل دا دی چې دوی کې دومره عناد او حسد او کینې پرتې وي چې دوی به دا دعاګانې کولې چې الله که چېرته دا پیغمبر یا دا کتاب حق وي نو په موږ باندې د تیږو باران وکړه. په ځای د دې چې ووایي چې موږ ته هدایت وکړه او موږ ته توفیق د هدایت راکړه نو په موږ باندې عذاب راولېږه او په موږ باندې د تیږو باران وکړه. خدای اصلا د نورو خلکو د دین اسلام نه د منع کولو دپاره داسې دعا کوله
چې دا خیر باطل دین دی نو ځکه موږ داسې دعا غواړو. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ او کله چې ویل دوی اللهم اے الله ان کان هذا کچیرته وي دا قرآن کریم هو الحق حق، دا قرآن کریم حق وي من عندک طرف استانا فامطر نراو وروا علینا پمږ باندې حجارتن تیږي من السماء د اسمان نه، د اسمان نه پمږ باندې تیږو باران وکا. او اتنا یارا ولمږ ته بعذاب علیم عذاب دردناک عذاب مږ ته راکا. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، دا جواب دی سوال الله رب العالمین ولی عذاب ورنکړلو؟ جواب دا دی چې الله رب العالمین هغه ځای کې عذاب نه راولي چې هلته پیغمبر موجود وي او یا هغه ځای والا خلک استغفار او بخښنه غواړي. دوی کې بعضې مؤمنانو کنه اوسېدل هغوی به استغفار غوښتلو یا به دوی په بعضې مواضعو کې استغفار او بخښنې د الله نه غوښتلې. وما كان الله او نه دی الله تعالی لیعذبهم چې عذاب ورکړي دوی ته وانت فیهم، حال دا چې ته فیهم په دوی کې، ته په دوی کې موجود یې، د دوی ترمنځ یې، په داسې حالت کې الله رب العالمین عذاب نه ورکوي دوی ته. وما كان الله او نه دی الله تعالی معذبهم عذاب ورکوونکی دوی ته وهم یستغفرون، په داسې حال کې چې دوی یستغفرون بخښنه غواړي، استغفار غواړي د الله نه او بخښنه غواړي. یاتنه مراد هغه مؤمنان دي چې هغوی استغفار غوښتلو په مکه کې پراتو، او یاتنه مراد هم دوی دي چې په بعضې حالات کې لکه طواف او داسې نورو کې به دوی الله رب العالمین نه استغفار غوښتلو. وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، دې کې اوس الله رب العالمین د دوی د عذاب تذکره کوي. کله چې پیغمبر د دوی نه هجرت وکړلو، مؤمنانو د دوی نه هجرت وکړلو، بیا خو دا خلک د عذاب مستحق دي ځکه د الله د مساجدو نه دوی خلک منع کوي. وما لهم او څه عذر دی دوی لره الا يعذبهم الله چې عذاب به نه ورکوي دوی ته الله تعالی، وهم يصدون حال دا دی چې دوی منع کول کوي عن المسجد الحرام، د مسجد حرام نه، د مسجد حرام نه دوی خلک منع کوي. دا د عذاب یو علت او سبب دی کنه. وما كانوا او ندي دوی اولیاءه اختیارمند داغه، د دې مسجد حرام اختیارمند دوی نه دي. ان اولیاءه ندي اختیارمند داغه الا المتقون مگر متقیان خلق، کوم خلقو کې چې تقوا ده الله صحیح بندگان دي د مسجد حرام اختیارمند دي. ولكن اکثرهم لیکن ډیر د دوی نه لا يعلمون نه پوهیږي. وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا، ایت کریمه کې الله رب العالمین رد کی په مشرکانو باندې، او دا هم اثر دی د نشتوالي د تقوا، او دا یو علت هم دی دوی سره د قتال او د جهاد. هغه دا دی چې ګوره الله رب العالمین اوس دوی ته د مسجد حرام ورکړی دی، حال دا دی چې دوی په هغه کې خالص د الله بندګي نه کوي، دوی را لګېږي شپېلې پکې وهي او چکې پکې وهي او دې ته عبادتونه وایي. وما كان صلاتهم او نه دی منځ د دوی عند البیت په خوا د بیت الله کې الا مکاء مگر شپېلې و تصدیه او چکې وهلو. نو دې شپېلې وهلو او چک وهلو ته دوی عبادت وي. لکه نن سبا عام طور صوفیان سړی وګوري، هغوی دا ټوپونه وهلو، ګډاګانې کولو، قسمه قسم بهر ملکونو کې ترکیه او دې ځایونو کې چې صوفیا خلک وګوري نو هغوی دا چکې مکې لاسونه ماسونه وهي. نو دې د وجې نه دی بم چې دغه شي ته عبادت ویلی او لمونځ به ورته ویلی، حال دا دی چې دا عبادت نه دی، الله رب العالمین په دې باندې رد کوي. وذوقوا العذاب پس وسکئ عذاب بما کنتم په سبب د دې چې تاسې تکفرون کفر کولو، د کفر په وجه باندې د عذاب وسکئ. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، د آیت کریمه کې الله رب العالمین زجر او زورونه ورکوي مشرکانو ته، دا رد دی په مشرکانو باندې. که دوی هر څومره محنتونه وکړي د اسلام مقابله کې، هر څومره مالونه خرج کړي د اسلام مقابله کې، او دا په دنیا کې په دوی باندې افسوس شي او د آخرت په ورځ باندې به جهنم ته دوی ځي. ان الذين یقینا هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی، ينفقون خرج کوي اموالهم مالونه خپل، لیصدو دوی دپاره چې منع کړي خلک عن سبیل الله د لارې د الله نه، د الله د لارې نه خلک منع کړي، د دې دپاره دوی مالونه خرج کوي.
او دا د کافرو همیشنی طریقه ده. نن زمانه کې هم که تاسې وګورئ د مؤسسات چې دوی په اسلامي ممالکو کې کلاو کړي دي، بشماره مؤسسات دي. د څه دپاره؟ د همدې دپاره دي چې د خلکو جداوالی د اسلام نه په دې سره راولي، مالونه هم خرچه کوي، قسمه قسم برنامې په کار باندې اچي، د جهاد او د قتال مخې ونیسي، او دارنګه صحیح عقیده د مسلمانانو ته نشر نشي، فحاشي او بيدینی او عریانی د په مسلمانانو کې عامه کې. دې دپاره د مؤسسات لګي دي، کارونه کوي، په قسمه قسم برنامو باندې دوی کارونه کوي او خپلې پیسې په هغه باندې مصرفوي. الله رب العالمین فرمایي چې دا وایي دوی دپاره په دنیا کې حسرت او پښیمانتیا وي. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرا، فسينفقونها پس زر دی چې خرچ به کړي دوی هغې لره، ثم تكون بیا بشي عليهم په دوی باندې حسرتا افسوس، دوی به بیا افسوسونه او ارمانونه وکړي، ځکه چې دوی څه غواړي هغه نه کېږي، بلکې الله رب العالمین چې څه وغواړي هغه کېږي. کله بالعکس الله رب العالمین وکړي، دوی ډېر مالونه خرچ کړي، الله رب العالمین د هغه بالعکس نتیجه راوباسي. ثم یغلبون بیا به دوی کمزوري کړی شي. والذین کفروا او هغه کسانو چې کفر کړی الی جهنم، جهنم ته به یحشرون ورجمع کړی شي. لیمیز الله الخبیث من الطیب، د آیت کریمه کې الله رب العالمین تخویف اخروی ورکي. لیمیز الله دې دپاره چې جدا کړي الله تعالی الخبیث پلیت من الطیب د پاک نه، پاک مؤمن او دارنګه پلیت مشرک دی. ويجعل الخبيث او ګرځوي الخبيث پلیتان بعضه بعضو لره علی بعض په بعضو باندې، دا بعضو په بعضو باندې الله رب العالمین ګرځوي. ويرکمه پس جمع به کړي هغوی جمیعا په یو ځای، ټول به په یو ځای باندې جمع کړي. ويجعله نوابی چې فی جهنم په جهنم کې، دا ټول به بعضې په بعضې باندې را جمع کړي او بیا به جهنم کې واچي. اولئک دغه کسان هم الخاسرون، هم دوی تاوانیان دي، تاوان والا خلق همدا دي. قل للذین کفروا ان یاتهوا یغفر لهم ما قد سلف، د آیت کریمه کې الله رب العالمین ترغیب توبې ته ورکوي. منکرین دي توبه وباسي، که چېرته دوی توبه وویستله الله رب العالمین به ورته مخکیني ګناهونه وبخي، او که توبه نه وباسي نو مخکیني طریقې شته که نه، الله رب العالمین څنګه کافر هلاک کړي دي. قلت وویل للذین په باره د هغه کسانو کې کفرو چې کفر یې کړی، ان یاتهو که دوی منع شو د شرک او کفر نه، یغفر لهم وببخلی شي دوی ته ما هغه ګناهونه قد سلف چې مخکې تیر شوي دي، مخکې چې کوم ګناهونه کړي دي هغه به دوی ته وبخلی شي. وان یعودو او که دوی راوګرځېدل مقابلې د مؤمنانو ته یا جنگ د مؤمنانو ته، فقد مضت نو یقینا تیره شوې د سنت الاولین طریقه د مخکینو خلکو. الله رب العالمین څرنګه مخکینی خلکو مؤمنانو سره امداد کړی او کفار یې تباه کړي او هلاک کړي دي. وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه، د آیت کریمه کې الله رب العالمین دعوه دې صورت ذکر کوي او غدا ده تر هغه پورې به مؤمنان قتال او جنگ کوي د مشرکانو سره چې دنیا کې غالب شرک او کفر پاتې نشي. که چېرته مغلوب کفر وي، مثلا کفار جزیه ورکوي، ټکسونه ورکوي، اسلام د هغې سره کوم مشکل نه لري، اما غالب شرک او کفر به په دنیا کې نه وي، قوت والا شرک او کفر به په دنیا کې نه وي، تر هغه پورې د دوی سره قتال او جنگ وکړي. وقاتلوهم او جنگ کوي د دوی سره حتی تر دې پورې لا تکونه چې پاتې نشي فتنه هیڅ شرک پاتې نشي، غالب شرک. ويكون الدين وشي الدين كله طول لله دا الله دين حاكم شي. فإن انتهوا پس کدوی منشل فإن الله نو یقینا الله تعالی بما پاغ عملون یعملون چې دوی کوي بصیر لدن کې ذات ده. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، اکدی مخو ګرځولو نو الله ستاسو دوست ده، پروا مه کوئ. وإن تولوا او کدوی مخ واړولو فاعلموا نو پویا شي ان الله چې یقینا الله تعالی مولاکم دوست تاسې دی، ستاسې مولا دی، ستاسې دوست دی. نعم المولا ښه دوست دی، و نعم النصير او ښه مددګار دی. واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى. دې کریمه کې اوس الله رب العالمین تفصیل د غنیمتونو ذکر کی
دا هم د دې صورت دعوه وه. مخکې موږ ویلي وو ابتدا د صورت کې دې صورت کې به الله رب العالمین د غنیمتونو مسله ذکر کوي چې اختیار د غنیمتونو د الله او د رسول الله دی. دې آیت کریمه کې اوس الله رب العالمین دغه تفصیل کوي او حاصل دا دی کله چې د کفارو نه کوم غنیمتونه ونیولی شي، مجاهدین په جنگ او په غزوه کې د کفارو نه مالونه ونیسي، هغه به 5 حصې کړی شي. یوه حصه چې هغې ته خمس ویلی کېږي هغه به د بیت المال وي، او نورې 4 حصې هغه په مجاهدینو باندې تقسیمیږي. بیا احادیثو کې دې تفصیلات راغلي دي. اس والا ته چې 3 حصې ورکولی کېږي، 2 د اس او 1 د مجاهد، او پیادل انسان ته چې 1 ورکولی کېږي. نو تفصیلات بیا احادیثو کې شته دی. او وروسته به الله رب العالمین بعضې علتونه ذکر کړي دپاره د دې غنیمتونو د حاصلېدلو. دا زمینه سازي ګوره د غنیمتونو الله رب العالمین کړې ده، نو دې د وجې نه دې کې اختلاف مه کوئ. واعلموا او پوه شئ انما غنمتم، یقینا هغه چې حاصل کړئ تاسې مال غنیمت من شیء د څه شي، څه مال او څه شی چې غنیمت کې تاسې حاصل کړئ. فان لله، نو یقینا الله لره خمسه، 5مه برخه د هغې ده. وللرسول، او رسول لره، ولذي القربا، او خپلوانو د رسول لره، والیتام، او یتیمانانو لره، والمساکین، او مسکینانو لره، وابن السبیل، او مسافرو لره. دا 5مه حصه د دې خلکو دپاره ده. ان کنتم آمنتم، کچیرې تاسې ایمان راوړی وي، بالله په الله، وما او په هغه مدد انزلنا چې رالیږلی دی مونږ علی عبدنا په خپل بنده باندې، یوم الفرقان، ورځ د فیصلې، د فیصلې ورځ د بدر ورځ وه. د بدر په ورځ باندې کوم امداد مونږ رالیږلی دی هغه باندې ستاسې ایمان وي. یوم التقى الجمعان، په هغه ورځ چې مخامخ شو الجمعان 2 ډلې، یو ډله د مؤمنانو وه او بله ډله د کفارو د مشرکانو وه. والله على كل شيء قدير، والله والله تعالی على كل شيء، په هر یو شي قدیر، قادر ذات دی. اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، ایت کریمه کې الله رب العالمین اوس علت ذکر کوي دې دپاره چې اختیار د غنیمتونو د الله او رسول الله لره دی، او دې کې جګړې تاسې مه کوئ. علت دا دی ګوره الله رب العالمین بغیر د وعدې د ستاسې نه دا جګړه برابره کړله. تاسې کومه وعده نه وه کړې، الله رب العالمین دا زمینه سازي وکړله، دا جنګ برابر کړلو او تاسې ته غنیمتونه درکړو. نو دې کې اوس تاسې اختلافات مه کوئ. او د آیت کریمه کې به د بدر هغه نقشه الله رب العالمین ذکر کړي. یو غاړې ته چې د مجاهدینو د مدینې طرف ته د خوړ کومه غاړه چې وه هغه طرف ته مجاهدینو، او د مکې طرف ته او هغه لرې طرف باندې چې د ابو جهل لښکرو. هر چې د ابو سفیان قافله وه نو هغه د دریاب په غاړه کې لاړله چې هغه د دوی نه په ښکته طرف کې وه. اذ انتم، کله چې وایي تاسې بالعدوة الدنیا، په غاړه نږدې باندې، وهم، او دوی بالعدوة القصوى، په غاړه لرې کې وو. لرې غاړې نه مراد د خوړ هغه مکې طرف ته غاړه وه. والرکب، او قافله، اسفل منکم، لاندې وه ستاسې نه، د دریاب په غاړه کې هغه تېره شوله. ولو تواعدتم، او که تاسې وعده کړی وی، لاختلفتم، خامخا اختلاف به کړی وی تاسې، فی المعاد، په وخت مقرر کې، کوم وخت چې تاسې ټاکلی وی نو هغې کې به تاسې اختلاف کړی وی، خو لیکن الله رب العالمین تاسې سره یو ځای کړلی. ولکن، لیکن الله رب العالمین تاسې سره یو ځای کړی، جمع کړی، مخامخ یې کړلی. لیقضی الله، دې دپاره چې پوره کړي الله تعالی امرا هغه کار، کان مفعولا چې و مقرر شوی، الله رب العالمین مقرر کړی هغه الله رب العالمین پوره کړي. لیهلک، دې دپاره چې مړ شي من هغه څوک هلکه چې مړ شو عن بینة پس د دلیل نه، ویحیی، او ژوندی پاتې شي من هغه څوک حیه چې ژوندی و عن بینة پس د دلیل نه. د دې جملې یو مقصد مفسرینو دا ذکر کړی دی چې د بدر واقعه او په بدر کې فتح مؤمنانو ته ملاوېدل دا د اسلام په حقانیت باندې یو لوی دلیل و. معنا دا ده چې په بدر کې فتح او مسلمانانو ته کامیابي حاصلېدل او د ملایکو راتلل د یو حجت چې الله رب العالمین په دې خلکو باندې قایم کړلو. نو هلاکت په معنا د کفر، د دنه وروسته چې څوک کفر کوي نو هغه وروسته د دلیل نه او د قایمېدو د حجت نه کفر کوي. او یحیی من حی عن بینة،
او ژوندې پاتې شي هغه څوک چې هغه ژوندې وروسته د دلیل نه. معنا دا ده چې د موحد او د مؤمن انسان دغه عقیده او دغه یقین د کې نور مضبوطوالی راشي، ځکه چې هغه د الله رب العالمین ناشنا قدرتونه ولیدل، فتح ولیدل، د الله ناشنا امداد او مرستې ولیدل چې په بدر کې راغللې. وان الله یقینا الله تعالی لسمیع خامخا اوریدونکی علیم پوهه ذات دی. اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا، دغه بل علت الله رب العالمین ذکر کوي چې غنیمتونو کې اختلاف مکوي. د اختیار الله او رسول الله ته دی، ولی ځکه الله رب العالمین ګوره په خوب کې تا ته د کفار لږو ښودل د پاره چې تاسې په هغې باندې ور زړور کي. که چېرته تا ته ډېر ښودلی وی نو تاسې به په دې کار کې چې د منازعې او جګړې کړی وی. اذ یریکهم الله، کله چې وښودل تا ته هم دوی لره الله تعالی، الله تا ته دوی وښودل فی منامک په خوب ستا کې قلیلا لږه، ولو اراکهم او که ښودلی وی تا ته دوی کثیرا ډېره لفشلتم خامخا کمزوري شوي به وی تاسې، ولتنازعتم او خامخا اختلاف به کړی وی تاسې فی الامر په باره د جنګ کې، د جنګ باره کې به تاسې اختلاف کړی وی. ولکن الله، لیکن الله تعالی سلم بچو ساتلی تاسې، الله تعالی تاسې بچو ساتلی د اختلافاتو د کمزورتیاونه. انه یقینا الله تعالی علیم پوهه دی بذات الصدور، پاغه خبرو چې سنو کې دي. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، دغه بل علت الله رب العالمین ذکر کی. هغه دا دی چې ګوره په حالت د جنگ کې او په میدان د جنگ کې ستاسې په سترګو کې الله هغوی کم ښکاره کړل او د هغوی په سترګو کې الله تاسې کم ښکاره کړلی، دې دپاره چې دا جنگ واقع شي الله خپله وعده پوره کړي. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، او کله چې وښودل تاسې ته الله رب العالمین دوی، اذ التقیتم کله چې مخامخ شوي تاسې په اعینکم په سترګو ستاسې کې قلیلا لږه، دوی د ستاسې په سترګو کې لږ ښکاره کړل تاسې ته. ویقللکم او لږ یې ښکاره کړلی تاسې په اعینهم په سترګو د هغوی کې، د هغوی په سترګو کې تاسې لږ ښکاره کړلی. لیقضي الله، دې دپاره چې پوره کړي الله تعالی امرا هغه کار کانه مفعوله چې و مقرر شوی، الله رب العالمین د طرف نه مقرر شوی هغه کار پوره کړي. وإلى الله، او خاص الله ته ترجع الامور ورګرځېدلی شي ټول کارونه به الله ته ورګرځېدلی شي. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا، دې کریمه کې اوس الله رب العالمین د قتال او د جهاد دپاره بل قانون ذکر کی، او حاصل د دې قانون دا دی چې د قتال او د جنگ په میدان کې به مضبوط ودرېږي، کمزوري به نه کې، مضبوط به ودرېږي، ثبات او د استقامت نه به کار اخلي، او ناشنا آداب به الله رب العالمین ذکر کی. یا ایها الذین آمنوا، هغه کسانو چې ایمان هم راوړی، اذا لقیتم کله چې مخامخ شئ تاسې فئة د یوې ډلې د کافرانو سره، فاثبتوا نو مضبوط شئ، کلک شئ. واذکروا الله، او یادوئ الله تعالی کثیرا ډېر، لعلکم دې دپاره چې تاسې تفلحون کامیاب شئ، الله ذکر کوي دې دپاره چې کامیاب شئ. د آیت کریمه کې ناشنا آداب او ناشنا قوانین دي. الله رب العالمین د دشمنانو په مقابل کې مضبوط ودرېدل، د الله ذکر کول د فلاح او د کامیابی او د فتح ناشنا اسباب دي. واطیعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، د آیت کریمه کې الله رب العالمین بعضې آداب ذکر کوي او د بعضې امورو نه منع کوي چې هغه اسباب د شکست او هزیمت دي. واطیعوا الله، او تابعداري کوي د الله ورسوله او د رسول دغه، ولا تنازعوا، او جګړې مکوئ، اختلافات مکوئ په خپل مابین کې، فتفشلوا نو کمزوري به شئ، وتذهب ریحکم، او لاړ به شي ریحکم دبدبه ستاسې هغه هیبت او دبدبه به لاړه شي، ختمه به شي. واصبروا، او صبر کوئ، ان الله یقینا الله تعالی مع الصابرین ملګری د صبرناکو دی. آیتونو کې الله رب العالمین ناشنا آداب مومنانو ته ذکر کړي، دا اسباب د نصرت او هزیمت دي. د ثبات او د استقامت نه به کار اخلي، د دشمن مقابل کې ذکر به کې، د الله او د رسول الله طاعت به کې، صبر به کې، دا د نصرت اسباب دي. او دارنګه د هزیمت او د شکست اسباب نه به ځان ساتي، چې هغه جګړې کول دي، اختلافات کول دي،
دا شکست اسباب دي. مجاهدین به د آدابو ته ډیر متوجي وي. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. مخکې آداب ذکر کړل الله رب العالمین، نو دلته ذکر کوي چې ګوره د کفارو د مشابهت نه بځان ساتي، هغوی صفات بځان کې نه راولي. ولا تكونوا مکیږئ کالذین پشان دغه کسانو خرجو چې وتلیو من دیارهم د کورونو خپلونه بطرن په تکبر سره، په تکبر باندې راوتلیو. ابو جهل او داغه لخر چې د مکې نه راوتلو نو دا ډېر په تکبر باندې راوتلیو، شراب ځان سره راخیستیو، وینځې ځان سره را روانې کړې وې چې هلته به رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام وژنو، بیا به شرابونه څکو، دارنګه دا وینځې به موږ ته ګډېږي. لیکن الله رب العالمین هغه ارمانونه د خاورو سره خاورې کړل او عاقبت یې دا شو چې الله رب العالمین د همدغې غریب او فقیر صحابه کرامو په لاسونو باندې دوی ذبح کړل او د بدر کویانو ته یې واچوله. نو الله رب العالمین فرمایي چې تاسې دې خلکو په شان ته مه کېږئ. نو ولا تکونوا مه کېږئ کالذین په شان د هغه کسانو خرجو چې وتلیو من دیارهم د کورونو خپلونه بطرن په تکبر ورئاء الناس او په ځان ښودنې سره الناس خلکو ته ویصدون او منع کوي خلک عن سبیل الله د لارې د الله نه. والله بما یعملون محیط. والله والله تعالی بما په هغه عملونو باندې عملونه چې دوی کوي محیط راګیرونکی ذات دی. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس. دې کریمه کې اوس الله رب العالمین بل علت ذکر کی. حاصل دا دی چې د بدر په موقع باندې کفارو ته ابلیس راغی او شیطان ورته راغی د سراقه بن مالک په شکل باندې او ورته ویلي چې زه تاسې سره ولاړ یم، دا د یو قبیلې سردار او مشر و، زه ستاسې ملګری یم. خو کله چې ملایکې راغللې الله رب العالمین د امداد راولېږلو نو دې شیطان د ملایکې ولیدلې د میدان نه وتښتېدلو. وإذ زين لهم الشیطان او کله چې ښایسته کړل لهم دوی ته شیطان شیطان اعمالهم عملونه د دوی. زه در سره یم او د دې صحابه کرامو مقابل کې جنګ وکړئ. وقال او ویل الله غالب نشته دی زورور لکم په تاسې باندې الیوم نن ورځ من الناس د خلکو نه، تاسې باندې نن ورځ هېڅوک زورور کېدلی نه شي، زه سره یم. وإني جار لكم او یقینا زه جار لكم امدادي یم تاسې سره مدد کوم او ستاسې امدادي یم. فلما نو هر کله تراءت الفئتان چې ولیدلو دې دواړو ډلو یو بل لره نکسن واپس شلو علی عاقبیه په خپلو پوندو باندې، دا شیطان او ابلیس په خپلو پوندو باندې واپس شلو. وقال او ویل انی بریء یقینا زه بیزاره یم منکم ستاسې نه، انی یقینا زه ارا وینم ما هغه څه لا ترونه چې تاسې نه وینئ، انی یقینا زه اخاف الله ویریږم د الله نه. دې کې اوله خبره د رښتیا وه چې شیطان هغه څه لیدل چې د نورو نه لیدل، معنا دا د ملایک هغه ولیدلی. او دویمه خبره کې دروغجن و چې انی اخاف الله د الله نه ویریږم، دا خبره دروغ وه. والله شدید العقاب. والله الله تعالی شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی ذات دی. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.